سلامونه نیک خل احترامات ملګرو راغلی یو د میانو دکان ته والله چې کله مې د دې صفایي د لیول ته وکړه کنه نو ډېر افسوس مې وکړ مې کاش چې زموږ په پاکستان کې هم داسې حالات وي هلته کې خو چې د میانو دکان ته ورشي نو دومره بدبو دومره ګنده کار کوي چې د درې ورځې خو به د روټۍ ته زړه نه کېږي او دلته کې یوازې په قطر کې نه چې څومره ورسیز ملکونه دي دوی د صفایي ډېر زیات خیال ساتي لکه دلته تاسو وګورئ اول یې مې ښه جوخ پاک را پاک کو او ګورئ خره دینه بعد بل دې لشي وباسي او په پاکستان کې چې وې میانو والده چې باچا صاحب دینه مال لشي وباسن والله چې راخله به دلاسي په الټه لاس باندې والی چې ښه زه به تعالی د دینه لشي وباسم کاخله واخله ګناه اخلي نو مخه کوه الته خدا سي حساب کتاب دی دته وګورئ ماشاءالله اول چې کم ګنده سيزونه دي هغه ته کټ کړل خپه اطمینان په صفایي سره ګوره وته اوس لګیا شو لشي ته وباسي دا خبره مې ته کوله ښه پاکستان والے تعالی دین لشي نه وباسي هم ګنده به درکې وګوره تاسو دا ماشاءالله ورته وایي چې څومره په مشکله دی لګیا رو دین لشي وباسي او دا ښه برابر ټول یو عمره پیسونه ته جوړ کړل دا یې پیک کړل او دا د بیجان موږ سره پسند کې ولار د بیجانو تاسو دې په حق لبانې څه ویل غواړئ د ویډیو جوړولو مطلب دا دی چې تاسو د دې د صفحې لیول چک کړئ پاکستان کې چې میانو ولا خپل ورشي نو درې ورځې بستانه ښه بینځي که هر څنګه سپرای بازارو کې بدبوئی به نه ختمېږي